زما نوم عبید الله دی او د لور نوم مې مریم دی او دغه شان واقعه را سره شوې ده. د ماشوم څومره عمر؟ دا 15 کالو وه. پښتون ټایم کې مو له یو دردونکي او افسوسناک خبر سره هرکلی کوم. د اختر په 3مه ورځ د چارسدې په پړانګ علاقه کې د مریم په نوم یوه وړه ماشومه چې ډیره په بېدردۍ سره قتل کړی شوې وه، یعنې حلاله کړی شوې وه او سر یې ترې پرې کړی و. نو اوس د هغې د قاتل په اړه تازه معلومات را رسېدلي او د هغې وړکې ماشومې مریم قاتل هم خپل پلار دی او هغه اوس پولیسو نیولی دی او په خپله اقرار کړی چې مریم زما لور ما په خپلو لاسونو ووژله او حلاله مې کړه. دوستانو د دغه وړوکې ماشومې پلار میډیا ته د خپلې لور د حلالولو په اړه تازه بیان ورکړی. د همدې واقعې د پوره او تفصیلي معلوماتو لپاره ویډیو تر پای وګورئ. دا هر څه در سره په همدې ویډیو کې شیر کوم. قدرمنو دوستانو، دغه واړه ماشومه چې مریم نومېده د اختر په 3مه ورځ د چارسدې په پړانګ علاقه کې په ډیره بېدردي سره حلاله کړی شوې وه او بیا وروسته یې د هغې مړی د سیند په غاړه اچولی و. د دې خبر د اورېدو نه وروسته پولیسو او د سیمې خلکو د دغه قاتل په نیولو کې پوره کوشش روان کړی و تر څو اصلي مجرم ته ځان ورسوي او پوه شي چې دغه وړوکې ماشومه چا حلاله کړې ده. قدرمنو دوستانو، د دغه واقعې نه وروسته د دغه ماشومې پلار هم په میډیا راغی او وی ویل چې له ما سره ډیر غټ ظلم شوی دی، زما خو له هیچا سره څه دښمني هم نه وه، نو بیا دا کوم ظالم له ما سره داسې ناروا عمل کړی دی. خو د پولیسو ټولو کوششونو نه وروسته پولیس په دې وتوانېدل چې د هغې قاتل یې پیدا کړ. د هغې وړوکې ماشومې مریم قاتل یې خپل پلار دی او پلار یې پولیسو ته دا اقرار کړی دی چې خپله لور یې وژلې او بیا یې د سیند په غاړه غورځولې ده. خو دوستانو، ویل کېږي چې د دغه ماشومې مور او پلار 4 کاله مخکې واده شوی و. د دغه وژل شوي جنۍ پلار په عدالت کې وویل کله چې ما واده وکړ نو د واده په اوله شپه ما ته معلومات وشو چې زما ښځه حامله ده، نو زما هم له همغه شپې څخه خپلې ښځې او د ښځې په خېټه ماشوم سره کینه پیدا شوه. نو ځکه مې همدغه وړه ماشومه د اختر په 3مه ورځ له کور څخه راویستله او د سیند غاړې ته مې بوتله او هلته مې حلاله کړه او وروسته مې همالته وغورځوله. دوستانو، دا و تازه معلومات چې د مریم ماشومې په اړه مو تاسو سره شریک کړل. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو را سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.